زه د قوم بابازي د طرفه نه اجي غلام نور خبره کوم که روژه کې بیادبي دې معافي زه الله یو لا خبره به پکې وکړم. یو زنانه راله کونډه وه، ما ته یې ویلې صاحب ته به کته کله ځې؟ ما ولې خدمت وایه؟ ویلې ما لږ د خاورو تیل راوړه. ما په تیلو باندې څه کوې؟ ویلې موږ خو څه دغه نشته دی، روژه ده، موږ بېګا د پېشمانۍ په تیاره کې کړی دی. دا خو زموږ حالات دی. موږ اوس هم د نیکه د وخت ډیوې بلوو. موږ مریض پیښ شي او د هغه ځای نه موږ یا باجوړ هسپتال ته بیا یا دې قانونۍ ته یې راولو، نو موږ ته په لارې باندې هغه مریض وفات شي، دلته یې روغ هم راونه رسوي. خاصیت د قوم په نمایندګۍ د قوم زه دا خبره د خپلو مشرانو دواړو ته کوم، سوال ورته دا کوم چې تاسو هغه زموږ شکېدلي کټ له رالی او په هغه ځای کې ما یو ګنټه خبره د ټول قام په مخ کې وکړه او تاسو ناسو یو کېدای شي دغه ورور پکې وو. موږ ګوره داسې پاتې شوي په دې 2 کالو کې هر چې شی چې راغلي دي یا شوي دي زه د بچو نه اورم. دغه ورځ نه وروسته ګوره زه بیا نه راغلی یم. ما هغه صاحب ته په شمشا کې د ده په کټ کې دا خبره وکړه، دا زما وراره دی چې صاحب ګوره دومره خلک به زه ستا دې ګېټ ته کښېنو مګر تا زما د قام خدمت ونه کړه. که شخصي تا نه یو بابازي یو خبره وغوښتله نو خبره هغه ته ووایه تونه الله چاپتا شه. دا قومي خبرې زموږ حق دی، هغه موږ سره په هغه ځای کې لوزونه کړي. د بل مشر صاحب چې دا کومو دا زما خاندان کور دی، هغه مشرانو د ټول مومند دپاره کومې منډې کړي دي، کوم تکلیفونه یې کړي دي، نو هغه تاریخ ګواه دی، هغه د چا نه پټ پاتې نه دی. هغه چې راغی او د دې رضا خان ملک په ځای باندې کوم دغه و، نو د هغه ته ما یو ګنټه خبره کړې. هغه بچي ما څه په هغه ځای کې لوس کړی دی د دې خبرو چې صاحب تاسو ډېر پاسمانده پاتې استئ، قوم بېځای او بیا بابازی. موږ به بالکل اول ستاسو دغه کوو. نو اول دا خبره شوه چې دی یو په یو باندې شټې راخلي، بل په بل باندې شټې راخلي. زه دواړو ته دا سوال کوم، زه ورته دا خواست کوم، زه ورته دا زولی غواړم چې د خدای خاطر ته وګورئ، زموږ مشران یاستئ، زموږ عزیزان یاستئ، تاسو داسې کار مه کوئ لکه دا څنګه چې کوم موږ سره نیولی دی. تاسو زموږ تباهي وکړه که نه. دا سوال کوم چې تاسو دا خبره بیا مه کوئ چې زه دا شټې راخلم او زه دا پلانې کوم او زه دا پلانې کوم. نو موږ تاسو دواړو له وټ په ډېر صداقت او په ایماندارۍ درکړی دی چې موږ تاسو ته دا سوال کوو چې تاسو زموږ دا قوم مه خرابوئ. تاسو چې خپل منځ کې هر څه چې کوئ خیر دی، هغه مه کوئ که نه. تاسو په دې چوکۍ باندې ناست یاستئ چې تاسو کالکان یاستئ، وایي که ته هلک یم زما ملک یې. تاسو په دې چوکۍ باندې ناست یاستئ، تاسو سره خو دا بعضې خبرې نه دي په کار که نه. ته خو د امیر ملک لمسی، د شهزاده ملک لمسی، ته خو زما یو خاندان د مشرۍ کور یې. دا بل چې نو ته خو زما یو مشر یې، یو خاندان سړی. خبره دا ده چې زه تا له ما قام ټول وټ درکړی دی. ته په زور دې چوکۍ له نه راغلی، نه په سوال دې چوکۍ له راغلی، تا له مومند وټ درکړی. بیا زما دا بیځې قوم بیځې خویځې دا 2 خبرې موږ ته په هر دغه کې کړي، ټولانه کې کړي چې قوم خویځې او بیځې دا ډېر پسمانده پاتې دي. په خپل باندې چې دوی لمبر شه وبدرېده نو په دې 2 خبرو بیا خبره کوله. اوس هغې کې موږ هېڅ شی ونه لیده. موږ د هغې نه وروسته قسم زه تا ته کوم چې موږ اوس هم واړه په ټاپکو کې اوبه راوړي او د زنانو د سرونو میخته والوته. زما نوم حنظله دی، د شمشاد نه تعلق لري. ټوټل آبادي چې دا په مردم شماري کې شمار شوې ده هغه 28,000 د بیزو آبادي شمار شوې ده. نو زه چې بیا د خو خپل ووټ رجسټریشن ته وګورم هغه زما 56,000 ده که 60,000 زما ووټ صرف د بیزو دی. نو لکه مطلب په دې اوس په دې کې یو خانزادګان دي، ګل محمد کور، انارګې او داسې نور کورونه هم دي که نه. خو دا زه تا ته سپیسیفیک ښیم. خانزادګانې په مردم شماري کې حساب کړي دي 0. ګل محمد کور حساب کړی دی 0. انارګې حساب کړی دی 0. داسې لکه زموږ د شمشا آبادي هغوی چې حساب کړی هغه هم کمه ده لکه ډېرو ځای. خو دوی چې کومه مردم شماري کړې ده لکه په هغه وخت کې دا زموږ مشرانو دوی کومه خبره چې کوي دوی هغه علاقو ته نه دي تللي، یا یې د غلنۍ نه کس دغه کړی، کس ته ویلي چې ما هغه ځینه ډیټا راوړه، کتل هم د تحصیله پورې ته. خو مردم شماري ټوټلی ورانګ شو. د هغې سایډ افیکټ او د هغې چې کوم دغه دی هغه موږ ته اوس میلاویږي څنګه چې موږ ته اوس کوم VC میلاو شولو نو هغه د مردم شماري په بیس باندې موږ ته میلاو شو. هغه موږ ته ټوټلی 4 میلاو شو، 3 خویزو ته میلاو شو او 4 موږ ته لکه ټوټل موږ ته 7 بیزو ډیویژن ته میلاو شو.
نو دا ټوټلی په مردم شماري په بیس باندې شوې ده. زما بیزو کام چې لکه مطلب 98 کې زما خپل مشران ما ته وایي چې مردم شماري زموږ کمه شوې وه که نه هغه ټایم کې مله حکومت له هغه تللی خو زما خپل څه 98,000 وه. په 98 کې زما څه 98,000 راځي او زما په 2018 کې چې مردم شماري کېږي زما 28,000 راځي. نو لکه مطلب داسې خو داسې کلیر اینډ کټ خبره ده چې آبادي زیاتېږي او که کمیږي. خو لکه مطلب خامخا چې 98,000 ما په 98 کې 20 سال خو ډېر شی دی خامخا لږ 2 لکه خو به اضافه شوی. اوس صوبایي حکومت نه موږ دا دغه د خواست دی چې لکه ته ما ته به سبا ترقیاتي کارونه راکې ما له به کم فنډ راکې ته به ما له په آبادۍ په لحاظ راکې. د خپل وزیر اعلی نه دا مطالبه کوو چې اوس دا کوم علاقه تاسو سره مر شوله نو د دې که کومې داسې خبرې هغې دغه شوي هغه تاسو په خپله حل کړئ. خانزادګانې دي صفر لیکلی دی د خانزادګانو چې ووټر لیست کې دی 1700 ووټ دي. زموږ 2 کاله وشولو مطلب زموږ په علاقه باندې ډیولپمنٹ کار نه دی شوی. ایم این اے صاحب نم دغه کوم د عباس صاحب نم کوم ایم پی اے صاحب نه سینیټر صاحب نه صحیح د 2 کاله تاسو یو بل سره وکړله زه د موږ کړلو کار څه سټېګانې مې راواخیستې زموږ ډیولپمنٹ کارونه تاسو ټول ودرول که نه. های سکول ما نشته لکه مطلب اوبو زما ضرورت دی سړک ما ته نشته لکه اسپتال زما نشته. اوس چې لکه مطلب زموږ د ترقیاتي کارونه چې په څه وجه ولاړ دي برای مهرباني چې کم سټېګانې دي زاړه هغې باندې تاسو کېدای شي خپل کیس واپس والی. اوس که موږ له سیاسي هیومر چلي لکه داسې دغه خبره چلي چې نور هم سټېګانې تاسو ارادې دي خو موږ تاسو ته سوال کوو چې که تاسو دغه اراده لرئ نور سټېګانې راخلئ په دې ترقیاتي کارونو باندې نو خیر برای مهرباني زموږ د خپلو مشرانو د دې د 70 سال محرومي دغه ته وګورئ. برای مهرباني زه د خپل قوم طرف نه زما دا ټول مشران هم په دې یو خبره دغه دی چې تاسو خیر دی په دې باندې تاسو کینئ یو بل سره دغه وکړئ لاره یو بل له ورکړئ چې هر څنګه یو بل له تاسو خیر دی لاره ورکړئ او دا سټېګانو او دې باندې موږ خرابېږو. ما عبدالولي جنوم دی د خانزادګانو اوسېدونکی یم. د علاقې چې کومه خبره ده د مردم شماري زمونږ په 100 کې 30% شوې ده 70% پاتې ده. بله بقایا خبره د اسکیمونو ده دا ایم این اے سینیټر ایم پی اے زمونږ علاقې ته د ووټ دپاره راځي خو چې کله د کار وخت شي د ټنل ناپلو نه راوړي. نو موږ ته دا مطالبه کوو چې زمونږ په مردم شمارۍ هم دې غور وکړي زمونږ په علاقه باندې زمونږ کورونه وران دي کورونه هم شل دي زمونږ څوک د تپوس نشته. موږ د ډي سی اے سی نه د وزیر اعلی نه دا مطالبه کوو چې خویزې بیزې او بیا په موږ کې ساپې هم موږ سره شامل دی. زمونږ علاقه چې کومه ده دا ډېره پسمانده ده. دا علاقه زمونږ هر یو شی غواړي هیلث غواړي اسکول غواړي اسپتال غواړي د هر یو شي څوک هلته لاړ په خپله به ورته هغه علاقه دا چغې وایي چې موږ ته د دې شي ضرورت دی. نو موږ دا د وزیر اعلی نه هم دا درخواست ورته کوو موږ ورته منت کوو چې زموږ علاقې ته یې لږه توجه وکړي. موږ ډېره پسمانده پاتې زموږ علاقه دې وخت کې هر څه غواړي خو چونکې زموږ ایم این اے سینیټر ایم پی اے خو موږ ته دا غواړو چې څنګه ووټ له راځي داسې بیا زما د کار تپوس هم کوه. زموږ همدغه مطالبې دي او دا موږ غواړو که د وزیر اعلی نه یو که ډېر دې کې دا یو اندوال دی چې دغه موږ له په دې کار باندې غور وکړي زمونږ تپوس وکړي. اوس زمونږ مردم شماري 30% شوې ده په 100 کې نو ماله به 30% هغه فنډ راځي. که څوک دې علاقې ته رال دا دې وګوري زه خانزادګان 4,500 آبادي یم زه 0 لیکلی یم زما 4 اسکولونه دي بیا د اسکول تنخوا ولې چې زه 0 یم ولې تنخوا ورکوئ ولې هلته ټویل ورکوئ ولې اسپتال ورکوئ. نو زه دا وایم چې زموږ د علاقې دی یو ټیم دی دې له راشي د علاقې سروې دې وشي چې دا وګوري چې دلته څوک شته که نشته. فیضي بیزې ټول د علاقې دپاره د زموږ یو ښه سوچ وکړي موږ لرې کارونه وکړي هلته ډېرې زیاتې کمیانې دي. دا ټول کسان ګواه دي چې هلته د هیلث او د ایجوکیشن هیڅ نظام نشته دی. زما په خپل کور کې یو ورځ یو ډلیوري کیس راغلی هغه رسوله باجوړ ته نو هلته سا ورکړله که یو ماشوم دغه شو دا ټول ګواه دي هغه سال ته ورکړله. نو زما په علاقه کې دومره څه د هیلث څه نظام نشته دی ډاکټر نشته دی سکولونه داسې پراته دي. نو موږ د ټولو نه دا خواست کوو چې زموږ طرف ته د هیلث د ایجوکیشن کوم چې نور ډیولپمنټ کارونه دي هغې ته توجه ورکړي
بل غټ دغه دا دی چې زه به پکې دا خبره یو اضافي وکړم ایم این اے صاحب چې دی اوس د هغوی الحمدلله حکومت دی وفاقي دغه کې خاص سفران کمیټۍ چیرمین هم دی سینیټر صاحب ته هم دا وایي چې زموږ بېزي دا ډېر زیات متاثره شوي دي د هغوی کورونه بالکل د لاسه ورکړي دي د هغوی د کورونو نه بالکل څه په نظر نه ښکاري که اوس هغه خلک حالات داسې شو چې په څوک په پنجاب دي څوک په سند دي څوک په بل ځای دي د هغوی ساعت دلته نه تېرېږي د کاروبار لحاظ سره هر څه سره خو که هغوی دلته راځي نو د هغوی دومره وس نشته دی چې هغوی ځان ته یو کمره آباده کړي ځان ته یو څه جوړ کړي نو زه سینیټر صاحب ته خاص کر ایم این اے صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې ته خو زموږ قومي اسمبلی ته ځې هلته زموږ اسمبلی کې د اواز اوچت کړه مخکې د نور علاقو کې دا ورکړل د دې کوم چې کورونه دي د هغوی معایضې د هغې ورکړو نو خاص کر دی چې زموږ تحصیل بیزي چې دي دا بالکل متاثره شوي دي د کنډراتو یو شکل ورکوي نو زموږ دپاره د درې واړو ته وایي چې وزیر اعلی صاحب ته مفیل کوو چې زموږ بیزو ته خاص کر ډېره زیاته توجه ورکړي ځکه چې زموږ کورونه وران دي اوس هم هغه کډې را روانې دي خو اکثر راشي نو هغوی د اوسېدو ځای نشته دی اوسه پورې خو هغوی داسې وو چې ځینې داسې کډې رالې زموږ علاقو ته چې هغه شپه بار تېرولی شي د کمرې نه ځکه چې موسم ښه دی اوړی و ګرمي وه نو دغه ته ضرورت نه و د کور کمرې ته ضرورت نه راتلو دې نه بعد اوس هلته یخني لګېدلې یخنۍ دغه را روان دی هغه کومې آبادۍ کوم کسان چې هغه کمرو ته ننوځي نو هغه د اوسېدو قابل نه دي هغې کې هغه د شپه نشي تېرولی نو زه بیا دغه ټولو اعلی حکام ته د ایم این اے صاحب ته سینیټر صاحب ته ایم پی اے صاحب ته ټولو ته موږ دا ریکویسټ کوو خاص کوو چې یاره زموږ د آبادکارۍ دپاره د دغه چې کوم معایضۍ یا کوم دغه د هغې دپاره زموږ آواز اوچت کړي او بل دا زموږ د حلقه بندۍ خبره چې هغه خو انزلا به یې وکړله په هغې موږ هلته څه درخواستونه جمع کړل مردم شمارۍ نو هغه هغوی وکړله خو زه خاص کر د خپل علاقې د بیزو دپاره د ایجوکیشن خبره ده زموږ روډونه چې دي هغه بالکل ختم شوي دي دغه قابل نه دي د تګ قابل نه دي د اوبو هلته زه بله ورځ راتللم باران بېدمنۍ کې راباندې راغی چې جبار جوړ ته راکوز شوم باران شوی نو یو دوه درې زنانه ډېرې په رامنډې والې نو دچکي اوسه چې کتل مې هغه بارانه چې کومې اوبه جمع شوي وي هغه ډنډو کې ته کېناستې زر زر یې تلوخې ډک کړه ویې وړله که نو زموږ اوس هم هغه په دې نوي دور کې موږ د بارانه اوبه کور ته وړو نو زه بیا دې ټولو ته دا خواست کوم چې زموږ علاقې ته زموږ بیزو ته دي او ډېر ښه نظر وکړی شي هغوی لرې کارونه بل موټ هم ورکړی دی دواړو له مو ورکړی دی په 18 کې ایم این اے صاحب ته هم موږ ورکړی دی عباس ته هم ورکړی دی او دې وخت کې د هغوی هلته کارونه وکړي زموږ محرومینو ته دې وګوري